د دې غونډې د نوم باره کې به ته یو شعر ویمه چې همیش د غرو په سکو ژوند او جاګ کړم چې همیش د غرو په سکو ژوند او جاګ کړم زه باتور د عام مارغانو بې پروا یم. بیا یو نظم مې لیکلی مور باره کې وایي نن درته لږ شانتې د خپلې مور صفت لیکمه د قام د میندو درته مینه او شفقت لیکمه بچی بچی ورته خپل زوی او خپل لور ښکارېږي بچی بچی ورته خپل زوی او خپل لور ښکارېږي او د رحم سترو پیمانو کې همت لیکمه او جانان که ډېر هم وفادار وي چرته مور ته رسي جانان که ډېر هم وفادار وي چرته مور ته رسي او د مور په زړه کې د اخلاص عظیم دولت لیکمه او چرته په سپک نظر یې هم بې ادبي ونه کړې چرته په سپک نظر یې هم بې ادبي ونه کړې د مور په آه کې د دنیا آخر ظلمت لیکمه او که کامیابي غواړې د مور او پلار خدمت کوه تل که کامیابي غواړې د مور او پلار خدمت کوه تل مقام موندلې د اویس قرني صفت لیکمه که کامیابي غواړې د مور او پلار خدمت کوه تل که کامیابي غواړې د مور او پلار خدمت کوه تل مقام موندلې د اویس قرني صفت لیکمه او په دعاګانو په جنتونو د موسی کې ګاونډي شو قصاب په جنتونو د موسی کې ګاونډي شو قصاب په دعاګانو کې د دغه مور طاقت لیکمه او په وړه خوله به ذوالکفله څه صفت ولیکې تل به د خدایه دا دعا د روغ صحت لیکمه او نن درته لږ شانتې د خپلې مور صفت لیکم.